نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 106مې کلیزې نمانځغونډې ته راغلو درنو میلمنو په ځانګړي ډول له نورو هیوادونو او لرو پرتو سیمو راغلو درنو مشرانو، فاطمنو خویندو، ورونو او ګلالیو ماشومانو، تاسو ټولو ته د راتلو هرکلی وایم. خدای مو راوله. نخستین از همه به حاضرین مجلس خانمها و آقایان، 106مین سالگرد استقلال کشور عزیز را تبریک گفته و تشریف آوریتان را از صمیم قلب مبارکباد میگویم. درنو حاضرینو، نننۍ شانداره غونډه د پیوستون ټولنې لخوا را جوړه شوې ده چې تاسو ټولو پتمنو ته پکې ښه راغلاست او هرکلی وایم. د غونډې درنو ګډونوالو، ازادي لکه چې پوهیږئ له ژوند وروسته تر ټولو ستر الهي او بې بدیله نعمت دی او زموږ ویاړلي ملت د تاریخ په اوږدو کې د دغه نعمت د ساتلو او لرلو بې سارې قربانۍ ورکړي او حماسې یې زیږولي دي. له انګریزي ښکېلاک څخه د هیواد د خپلواکۍ چې د ملي اتل او مترقي باچا غازي امان الله خان په مشرۍ ګټل شوې حماسه ده او زموږ د تاریخ یوه زرینه برخه جوړوي. حاضرین محترم، قرار که میدانید غازی امان الله خان نه تنها رهبر آزادی بخش و شخصیت بزرگ عصر خویش بود، بلکه همزمان یک مدرنیست و اصلاح طلب بود. وی میخواست افغانستان در کنار سایر ملت‌های مترقی و پیشرفته جهان قرار گیرد و از همه سهولت‌ها و امتیازات یک ملت متمدن برخوردار باشد. ارواښاد غازي امان الله خان په افغانستان کې د موډرنیزم بنسټ کېښود. په لومړي ځلې د هیواد لپاره اساسي او نور قوانین وضع کړل. ښځینه او نارینهو ته یې عصري ښوونځي جوړ کړل. آزادو مطبوعاتو او روښانفکرانو ته یې د فعالیتونو زمینه مساعده کړه او د بېلابېلو عصري وسایلو له فعالولو سره یې د یو مترقي افغانستان د جوړولو عملي ګامونه واخیستل. خو له بده مرغه 106 کاله وروسته موږ نه یوازې د نړۍ سیالان نه شو، بلکې 100 کاله وړاندې مو چې څه لرل له بده مرغه هغه نه لرو. په افغانستان کې د معاصر تاریخ د لوږې، ناهیلۍ او له ژوند د زړه موړوالي یو ډېر بدرنګ حالت حاکم شوی او تر هر چا زموږ په شان بهرمیشتو افغانانو مکلفیت دی چې مخامخ د خپلو محرومو، اسیرو او وږو هیوادوالو غږ استازیتوب او د ژغورنې لپاره یې د هڅو مبتکرین شو. په هر حال له ټولو هغو دوستانو غرونه مننه کوم چې د نننۍ غونډې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کړې ده. مونږ به د شاعر خبره دار وي که سینګار وي که شرنګا د زولنو، دار وي که سینګار وي که شرنګا د زولنو، مونږ به د وطن د ازادۍ سندرې وایو او دا راز باور ژمنه او هڅه به مو وي چې څو چې دا جهان ودان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې پاتې یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي. ډیره مننه د دې دپاره چې زموږ او ستاسو نننۍ غونډه او جشن لا هم بختور شي. نو د کلام پاک د څو سپېڅلو آیتونو د تلاوت لپاره اسماعیل وزیري ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې راشي او د کلام پاک څو سپېڅلي آیتونه تلاوت کړي. وزیري صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ستړي مشئ ټول په خیر راغلی. د خپلواکۍ ورځ دی، ټولو ته مبارک وي. د مشرانو خویندو همزولو په اجازه مخکې دی چې د پیوستون د موخو په هکله تاسو ته لږ رڼا واچوم. غواړم چې یادونه وکړم چې په داسې حال کې چې موږ دلته خپله خپلواکي لمانځو، خپل کلتور او خپل رنګونه لمانځو، نو داسې حالاتو کې پښتانه افغانان د غمونو او د مشکلاتو سره، ظلمونو سره مخامخ دي. په پښتونخوا کې سیلابونه راغلي دي او ډېر خلک یې متضرر کړي، ډېر مرګ ژوبله اړولې ده او د هغې سره صحیح مرسته نه کېږي. او ظالم حکومتونه په ایران او په پاکستان کې مهاجر افغانستان ته بیرته په جبر شړي چې ډېر بد حالات کې دي. په افغانستان کې تعلیم نشته، خصوصا خویندې په تعلیم نه محرومې دي چې دغو ټولو سره موږ ولاړ یو، هیروو یې نه او غږ کوو چې هر چا ته د خپل حقوق ورکړل شي. ورپسې راځو پیوستون ته. نو پیوستون تاسو ته معلومه چې ډېر لږ وخت کې مخکې کار پیل کړی دی. نو د پیوستون ځوانان په پیوستون کې ډېر مخکې دي. د ځوانانو او ملګري سره راټول شو چې موږ غوښتل چې پیوستون ته یو نوم وټاکو، داسې یو نوم وټاکو چې هغه سیاسي جانبه ونه لري او ټول پکې راټول یو، ټول پکې ځان یو ځای وګڼي. نو د دوستانو په پیوستون مشوره وشوله. پیوستون یعنې د نسلونو پیوستون او د قومونو پیوستون او زموږ پیوست د وطن سره، د کلتور سره. او نو په دې صورت کې پیوستون رامنځته شو. نو د افغانانو پیوستون به د خپلو مشترکاتو په اساس او زموږ غني او ښایسته کلتور زموږ د ټولو ګډ ارزښت دی چې په هغې باندې موږ راټولېږو. نو د پیوستون هستوي هدف دا دی چې موږ تاسو خپل کلتور ته کار وکړو او په خواشینۍ سره دغه ارزښت موږ د نظر نه غورځولی و په تېرو کالو کې، په تېرو لسیزو کې حتی. او په دې باندې دې کې دښمنانو هم کار کړی چې زموږ کلتوري منفي معرفي کړی او حتی زموږ ځوانانو ته یې منفي معرفي کړی دی. نو زموږ ځوانان او حتی ټول موږ تاسو ټول زموږ په کلتور په اساسي خبرو پوه نه یو، منفي خبرو باندې ځان خبر کړی دی. نو پیوستون موږ وایو چې راځئ د ځوانانو سره یو ځای هغه خپل رښتینی او ښایسته کلتور ټول په ګډه سره رابرسېره کړو او ځوانانو ته یې هم ور وښیو. کلتور او ژبه زموږ د هویت اصلي هستوي برخه ده. نو موږ خصوصا زموږ ځوانان دغه هویت او دغه تکیهګاه ته ضرورت لري، خصوصا په دې حالات کې په یورپ کې په دې وخت کې نشنلیستي ښېلاسي حرکتونه ډېر دي، تعصبي حرکتونه چې دغه زموږ ځوانان د فکر سره مخامخ کوي، بحران سره مخامخ کوي. او که دوی دغسې یو کلتوري اساسي تکیهګاه ونه لري نو بیا دوی د بحران سره مخامخ کېږي او حتی غلطو لارو ته مخه کوي. دا چې بله خبره موږ په اروپا کې یو نو دلته به د تغییراتو سره هم ګزاره کوو. دلته حالات ډېر مخته ځي او زموږ ځوانان دلته اوسېږي
نو دې سره به هم یو څه ځان عیاروو. او بل دا ده چې کلتور داسې نه ده چې د کاڼي کرښه ده، کلتور موږ جوړوو، کلتور ورځ په ورځ تغییر کوي او زموږ ځوانان چې دي ماډرن دي. نو پیوستون په دې نظر دی چې زموږ ځوانان د پیوستون په چارو کې اساسي او مخکښ رول لري او ځوانان د پیوستون ستوري دي، پیوستوري دي لکه انجینر صاحب خیبر چې وایي. دا به زموږ سره مرسته کوي چې د افغاني ټولنه په هالند کې بریالۍ اوسي، غږ یې واورېدل شي، که دلته مشکلات یې زموږ حقوق ته له پښو لاندې کېږي چې دا په ګډه سره وکړو، دوی ته لپاره یو ډګر وي. بل دا ده چې زموږ ګران افغانستان هم مشکلاتو کې دی، لکه دلته نورو هیوادونو قومونو سره، ترکانو سره، مراکشیانو سره خپل حکومتونه کومه کوي، دغه مرسته په خواشینۍ سره زموږ سره نه کېږي او حتی زموږ ملي ارزښتونه په خپل هیواد کې د خطر سره مخامخ دي. نو موږ باید خپله دلته زیار وباسو. دا داسې نه کېږي چې دلته یو وکړي او بل په تیارې وکړو. دلته باید دا قرباني غواړي، زموږ تاسو ټول نه قرباني غواړي چې په ګډه وکړو، چې چا د مالي مرسته کې مالي وکړي او که معنوي مرسته کوي، کار کوي شي، انجینر دی، ډاکټر دی، ادیب دی، ژورنالیست دی، دلته ټول په پیوستون کې سره راټول شو او د وطن دپاره هم کار وکړو، دغه زموږ ټولنه چې دلته سره اوسېږو د دوی دپاره هم مرسته وکړو. موږ هیله مند یو چې هر څوک چې کولی شي چې یو څه یې ترلاسه کېږي نو دلته په پیوستون کې زموږ سره یو ځای شي، چې د کلتور او زموږ د ملي ارزښتونو په څنګ کې که موږ ته خدای وسه راکړه چې نور بیا مثلا علمي کارونو ته هم لاس واچوو. زموږ سره انجینران شته، ډاکټران شته، ژورنالیست شته، ادیبان شته، خو ډېرو ته نور هم ضرورت شته دی چې دلته سره راټول شو، موږ علمي ګروپونه جوړ کړو، یو بل ته زده کړه وکړو. او لکه څنګه چې مخکې ویل په افغانستان کې مشکلات دي، تعلیم نشته، د تعلیم سطحه ټیټه ده او د خویندې خو بالکل د تعلیم نه محرومې دي. نو په دې د پیوستون لکه څنګه چې نوم یې وایي، پیوستون د هر څه پیوست دی. موږ غواړو چې د نورو کلتوري ټولنو سره، د نورو خیر ښېګڼو ټولنو سره هم پیوست اوسو او مرسته وکړو. په دې لړ کې موږ د غرغښت خیر ښېګڼې ټولنې سره پیوست شو، مرسته کوو. انشاءالله چې خدای دا وکړي دا مرسته نور هم پراخه شي او د غرغښت مشري دلته راغلې ده. موږ ډېر ویاړ کوو، خوشحاله یو او دلته تاسو د غرغښت لوګو وینئ. او په دې همکارۍ او د پیوستون په لړ کې موږ د افغان آنلاین پوهنتون سره هم همکاري پیل کړې ده چې د هغې په نمایندګۍ دلته ډاکټر صاحب استاد ځواکمن شته او موږ به انشاءالله چې د افغان آنلاین سره مرسته کوو، افغان آنلاین به زموږ سره مرسته کوي او زموږ دلته انجینران، ډاکټران به انشاءالله چې تاسو سره په تعلیمي مرسته کې کار کې مرسته کوي. او ما چې لکه څنګه چې تاسو ته وعده درکړې ده، زه به خپله په راتلونکو میاشتو کالو کې لیکچرونه او کورسونه انشاءالله برابروم چې د افغانستان ډاکټرانو د طب محصلینو لپاره. لنډه دا چې نو لنډه دا چې پیوستون به د افغانانو د پیوستون ډګر وي، زموږ د کلتور سره د پیوست ډګر وي، د افغاني ټولنې پیوستون به وي چې دلته د چیلنجونو ډک ژوند موږ په هالند کې سره د دې سره مقابله کوو، د دې ډګر به وي، د نسلونو پیوستون به وي، زموږ د غني تاریخ او زموږ د اوسني حالت او زموږ د روښانه راتلونکي پیوستون به وي. مننه. چې یې غږ د ازادۍ په جهان خپور کړ، چې یې غږ د ازادۍ په جهان خپور کړ، د امان هغه نارې ته مې سلام دی. له ډاکټر صاحب عرفان نور څخه ډېره مننه له ګټورو ویناوو څخه یې. اوس هم د غرغښت د ټولنې مشر ښاغلي ډګروال نوروز خان څخه هیله کوو چې راشي او د غرغښت ټولنې په استازیتوب خپلې ویناوې له موږ سره شریکې کړي. ښاغلی نوروز خان. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
محترمو او عزتمندو مشرونو، همزولو، ځوانانو، میندو او خویندو، د سلام او ادب د وړاندې کولو سره سم اجازه راکړئ د غرغښت ټولنې په استازیتوب ستاسو او د دغه تربیون له لارې افغان مجاهد باغیرته او جنګ ځپلي ولس ته د ګران افغانستان د خپلواکۍ د 106مې کالیزې په ویاړ نیکې هیلې او مبارکۍ وړاندې او ووایم چې باعزته باغیوره شجاع افغانانو د وطن 106مه کالیزه مو مبارک شه. د خپلواکۍ د لمانځ غونډې با احساسه ګډونوالو، لکه څنګه مې چې د مخه عرض وکړ چې موږ او تاسو د خپل ګران ټاټوبي د خپلواکۍ د 106مې کالیزې په ویاړ په نارینهو کې د غازي امان الله خان او په میرمنو کې د نازو انام د سرښندنې، شجاعت، غیرت او ښه خدمت سره مستقیم تړاو لري لمانځو. په دې حساب غرغښت ټولنه په لومړي سر کې د پیوستون د ټولنې د مشرتابه او په ځانګړې توګه د خیبر وصال د هلو ځلو د قدر وړ بولي او منندوی ده. عزتمندو حاضرینو، خپلواکي، ازادي او استقلال یوه نسبي پدیده ده چې پرته له داخلي او بهرني اړ-ایستنې او چتر څخه د خپلې خوښې د انسان د آزاد فکر او عمل کولو امکاناتو ته ویل کیدی شي. ازادي او خپلواکي د افغانانو لپاره هغه زیور ده چې افغان ولس پرې تل خپل سر ورکړی او د نورو سرونه هم روغ نه دي پرېښي. هغه ځانګړتیا چې افغانان یې لري او دوی د نړۍ د نورو ولسونو بیلوي او تر هغوی ځان ویاړلی بولي د ازادۍ، خپلواکۍ او استقلال سره سربیره مینه ده چې د هغه د لاسته راوړلو او ساتلو لپاره د قربانۍ ورکول اصلي عنصر بلي. همدا ډول تاریخي حوادثو ثابته کړې ده چې افغانان هر څه، هره خواري او هره نخواله په ځان مني، خو د پردو واکمني، واک او باداري نشي منلی. باعزته ګډونوالو، غرغښت ټولنه د 2020 زیږدیز کال د یوې منظمې برنامې او اساسنامې په لرلو سره د یوې ازادې مستقلې د هر نوع سیاسي فکر او ایډیالوژۍ او د هر رنګه سیاسي جوړښت او سازمان د تاثیر او فشار لاندې نه د فارغې ټولنې په حیث جوړه شوې ده چې البته د هغې په برنامه کې په اروپا کې د لوی پکتیا د میشتو اوسیدونکو ترمنځ د یووالي د ساتلو پیژندګلوۍ او د دوی ترمنځ د خپل کلتور او رواج د ورکېدو نه د مخنیوي او د هغه د ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې شوي دي. د پورتنیو موخو د لا ښه پلي کولو په پار د غرغښت ټولنې په چوکاټ کې د غرغښت ټولنې کلتوري بنسټ جوړ شوی دی. نوموړی بنسټ د غرغښت ټولنې د ځوانانو د غړو لپاره د وخت او زمان سره سم د عامه پوهاوي، کلتوري او مسلکي سیمونونه جوړ کړي او جوړوي. بیل ترتیب د غرغښت ټولنې په مرامنامه کې د غرغښت ټولنې د غړو او کورنیو په منځ کې د غمجنو پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې غرغښت ټولنه مکلفه ده چې د دوی لپاره چې د یادې کورنۍ سره معنوي او مالی مرسته چې لیمیت یې د غرغښت ټولنې د کلنۍ غونډې کې تعیین کېږي ترسره کړي. پاتې دې نه وي چې غرغښت ټولنه اوس مهال د وړیتوب له دورې راوتلي او د خپل عمر د ځوانۍ په دوره کې د برنامې او اساسنامې برسېره د خپل داخلي اصولو یعنې کړنلارې او د هغه ملپاڼو په چوکاټ کې اوچت قدمونه اخلي.
او د افغان ولس د کلتور او رواج د لا ټینګښت لپاره د پیوستون د ټولنې سره همغږه شوې ده چې د دې وروسته به د عامه پوهاوي کلتوري او ملي ورځو جنسونه په ګډه سره پلان او لمانځي. په دې حساب نه د غرغښت ټولنې هغه وعده چې دوی سره کړې وه د مالي مرستې، زه د انجینر خیبر نه هیله کوم چې سټیج سر ته راشي دا زموږ ډالۍ ومني. ژوندی دې وي افغانستان، تل دې وي د افغانانو ترمنځ یووالی او مینه. له ډګروال صاحب نوروز خان زښته زیاته مننه. چغې شولې پورته تر اسمان د خپلواکۍ، چغې شولې پورته تر اسمان د خپلواکۍ، دوه رکعته لمونځ کړم په میدان د خپلواکۍ. ته مې امامت کوه زه هم در سره ځم، ای ته مې امامت کوه زه هم در سره ځم، خلک به خبر کړم په اذان د خپلواکۍ. او زه خو د تاوان کیسه کې نه یم آشنا، زه خو د تاوان کیسه کې نه یم آشنا، ډېر ښه ډېر مې ورکړی دی تاوان د خپلواکۍ، ښه ډېر مې ورکړی دی تاوان د خپلواکۍ. د پروګرام په دې برخه کې اوس هم د افغان آنلاین پوهنتون په استازیتوب استاد ځواکمن ته بلنه ورکوم چې دریځ ته راشي او خپلې خبرې له موږ سره شریکې کړي. ځواکمن صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په تالار کې درنو حاضرینو، قدرمنو مشرانو، ګرانو ځوانانو، ګلالیو کوچنیانو، خویندو او ورونو، تاسو ټول ته سلام او درنښت. همدارنګه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 116 کالیزې په مناسبت تاسو ته مبارکي وایم. استرداد استقلال کشور 160مین سالگرد استرداد استقلال کشور را به همگی شما تبریک میگم. محترم حاضرینو، لومړی خو د پیوستون ټولنې د مشرتابه او د دوی د ټولو همکارانو نه مننه کوو چې دا فرصت او زمینه برابره کړې چې زموږ ګران هیوادوال دلته د یوې لحظې لپاره راټول شي، په خپلو منځونو کې سره وویني او خپل کلتوري ارزښتونه وپالي. ما ته د دریو ټکو په ارتباط باندې ویل شوي وو چې په دریو ټکو باندې زه لاندې خبرې وکړم، یو 15 دقیقې زه فکر کوم او دې خبرې باندې نه کوم، ماشومان هم دي، وخت هم کم دی. یو په خپله د زده کړو رول په خپلواکۍ کې، د خپلواکۍ په ګټلو کې او همدارنګه د خپلواکۍ په ساتلو کې. زه فکر کوم دا په افغانستان کې د افغانستان تاریخ او زموږ ټولو نسلونو ته معلومه ده که کوچنیانو او ځوانانو ته چې دلته دي دوی ته دومره روښانه نه وي، خو افغانان د خپلواکۍ په ساتلو کې، د خپلواکۍ په خپلواک ژوند کې نوم لري، نومیالي خلک دي، نومیالي وګړي دي. او دوی زه فکر کوم تر اوسه لا دغه موضوع هم ورباندې بحثونه دي چې موږ مطلق مستعمره هیواد نه وو. په بهرني سیاست کې موږ تر یوه اندازې د انګریزانو تر فشار لاندې وو، ولې په داخلي سیاست کې تر ډېره حده پورې موږ خپله خپلواکي ساتلې ده. دا یو ډېر اوږد بحث دی، خو زه لنډه یوه یادونه کوم چې څنګه دغه هیوادونه مستعمره شول او دغه استعمار له کوم وخت نه پیل شو. زه په 2-3 ټکو کې تاسو ته روښانه کوم. په 1492 کې ښه دا چې پخوا معمولا لښکرکشۍ د منځنۍ اسیا نه نورو سیمو ته کېدلې او په هغه وختونو کې د تورې او د نیزو او د اسونو د ځغلولو او د پهلوانۍ جنګ و.
نو په دغه مرحله کې په هغه وخت کې په منځنۍ اسیا نه که تاسو خبر هستئ ګوډ تیمور او چنګیز خان او نور دغه لښکرکښۍ مختلفو سیمو ته شوي دي. بیا وروسته په 1492 کې اروپایانو خصوصا کرستوف کولمبوس د امریکې متحده ایالاتو ته په ناڅاپي ډول باندې هلته ورغی، ولې د هغوی هدف د هند کشفول و. نو کله چې بحري اکتشافات رامنځته شو، سمندري پرمختګونه رامنځته شول د بیړۍ جوړولو، اروپایان په دې کې ډېر پرمختګ وکړ. په 1498 کې واسکو دا ګاما پرتګالۍ افریقې ته لاړو. کله چې په افریقا کې ولیده چې راکړه ورکړه په زرو باندې کېدله، یعنې مروجه پیسه هلته نه وه. دا دوی ته ډېره جالبه وه. همدارنګه کله چې انګریزانو هند ونیو او نورې سیمې، نو د دوی دغه بحري اکتشافات دې سبب شو چې دغه سیمو کې دوی پرمختګ وکړي. دا نور مسایل ټولو ته معلوم دي. یو وخت د اتریش په ویانا کې 5-6 هیوادونو د کاغذ په مخ باندې افریقا تقسیم کړه، یعنې ټوله افریقا په نقشه کې یعنې ویویشله او مستعمره شوه پرته له 4 هیوادونو نه، چې یو پکې لایبریا هیواد و چې هغه اصلا د غلامانو یوه هډه وه چې په کښتیو کې اچول او دغه د ټولو دپاره د منلو یوه وړ ساحه وه. دغه ځینه به یې دغه افریقایي مریان به یې په ګړیو کې اچول، امریکې ته به یې وړل. په هغه وختونو کې یو نړیواله حلقه د تجارت رامنځته شوې وه. غلامان او مریان به یې د افریقې نه وړل امریکې ته، هلته به ورباندې په ځمکه کې کار کاوه، امریکا به یې په آبادوله کله چې امریکا کشف شوه، او هغې نه به یې خام مواد راوړل اروپا ته، دلته به یې صنعتي کول او بیا یې په د نورو هېوادونو تقسیمول. یعنې دغه په حقیقت کې موږ یوازې له انګریزانو سره بلد یو، خو د دې تر څنګ د نورو هېوادونو لکه فرانسه او همدارنګه اسپانیا او دا هېوادونه نورو هېواد دغه ته تللي دي ټولو برخو ته. نو امریکا په مجموع کې مستعمره شوه. لاتین امریکا چې ورته وایي جنوبي امریکا، دا اسپانوي ژبې او ایټالیوي ژبې او د لاتیني ژبې خلک استوګن دي هلته. او په شمالي امریکا کې انګلو ساکسون، انګلیسان او فرانسویان دي چې هالنډیان هم هغلته په نیویارک کې د دوی ساحه وه. افغانستان هم په دغه کشمکش کې بند پاتې شو. تزاري روسان منځنۍ اسیا ته راغلل او انګریزان هند ته راغلل. افغانستان په حقیقت کې چې یوه لویه امپراتوري تېره شوه. یو وخت کارل مارکس په خپل یو کتاب کې لیکلي دي د احمدشاه ابدالي د امپراتورۍ یادونه یې کړې چې په اسیا کې دا یوه لویه امپراتوري تېره شوې وه. نو افغانستان هم په دغه حالاتو کې بند پاتې شو او درې ځله تاسو خبره ده چې د انګریزانو سره جنګونه وشول او هند ډېر انګریزان د دې لپاره ډېر په تلاش کې و چې د روسانو مخه ونیسي. نو په افغانستان کې کوشش کاوه چې یو تشنج رامنځته کړي او دغه منطقه هم د خپل نفوذ لاندې راولي. غازي امان الله خان په درېیم جنګ کې دا یو خاص شخصیت و، یو ځانګړی شخصیت و. یعنې ده یوازې د یو فزیکي خپلواکۍ دپاره کار نه کاوه. په هغه وختونو کې د ویښ زلمیانو په نامه باندې یو غورځنګ و، یو نهضت و، او دا د ویښ زلمیانو د غورځنګ غړی و. د ده هدف نه یوازې خپلواکي د خاورې په اساس باندې ترلاسه کول هدف و، د ده هدف دا هم و چې په افغاني ټولنه کې پرمختللی ژوند رامنځته کړي، اعتدال رامنځته شي. او تاسو خبره چې هغې نه مخکې حتی په افغانستان کې هم بریتوب او وینځي او دغه ده کوشش وکړي چې دغه ته هم د پای ټکی کېږدي. یعنې د دې ټولې هلې ځلې دې په خاطر باندې وي چې د ویښ زلمیانو سره په ګډه او د افغانستان د نورو منورو او مشرانو سره په ګډه باندې وشي کولی چې هم د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړي او هم افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي، یعنې یوه خپلواکه او باسواده ټولنه هم شي. د زده کړو په ارتباط باندې نه یوازې د خپله بلکې د ده مېرمنې هم درس یې ورکړی دی او دوی ډېره علاقه د دې سره لرله چې د افغانستان وګړي خصوصا ځوانان او ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي او زده کړې ترلاسه کړي.
نو زده کړې خو بیخي مهمې دي د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې او همدارنګه د خپلواکۍ په ساتلو کې، ځکه دا یو څو بعدي خبره ده. یعنې کله چې تاسې زده کړې ترلاسه کوئ د ټولو نه مخکې خپل ځان پېژنئ، د خپل ځان په ارزښت باندې پوهېږئ. کله چې یو سړی د خپل ځان په ارزښت باندې نه وي پوه، هغه د خپل ژوند سره هم ډېر سطحي برخورد کوي، ډېر سطحي چلند ورسره کوي. تاسې وګورئ چې دا خپله د انسان د ځان پېژندل په خپله په اسلام کې هم د اسلام په مبارک دین کې چې لومړی باید یو څوک خپل ځان وپېژني، پس له هغې نه هغه کولی شي چې خپل الله ښه وپېژني او خپل عبادات ښه سم ترسره کړي. نو په دې خاطر زده کړې ډېرې مهمې دي او د همدغه زده کړو هدف او مقصد هم همدا و چې یعنې کله چې ټولنه لوستې شي، باسواده شي، هغوی اقتصاد هم مخته ځي. نو خپلواکي او دغه استقلال یوازې که چېرته موږ په خپلو پښو باندې ولاړ اقتصاد ونه لرو او زموږ خلک د ژوند سهولتونه ونه لري، کله کله د ناچارۍ نه موږ تاسې ګورو چې ډېر زیات خلک هغه چې د ده زړه وي، هغه چې د ده فکر وي، هغه ډول عمل نشي کولی، د مجبوریتونو په اساس باندې ځنې دا کار کوي. دویم کله چې سواد نه وي، کله چې پوهه نه وي، ډېر زر دغسې وګړي استعمالیږي او همداسې شوي دي. یعنې هغه هیوادونه چې هغوی ښه هدف نه لري، هغوی کوشش کوي چې فقیر ملتونه، بېوزلي خلک په خپلو منځونو کې په اتفاقۍ باندې او په مختلفو ډولونو باندې دوی د دوی په منځ کې بې اتفاقي پیدا کړي، نفاق پیدا کړي او دوی وپاشي تر څو د دغه پاشلو په نتیجه کې دوی ورباندې حاکمیت وکړي. نو زده کړې واقعا ډېرې ضروري دي. زموږ د ټولو میړانو تر څنګ، زموږ د ټولو غیرتونو تر څنګ، زموږ د ټولو قربانیو تر څنګ چې زموږ ولسونو کلونه او پیړۍ ورکړي دي، یوازینۍ نیمګړتیا چې موږ لرو هغه دا ده چې موږ پوهه کمه لرو، لوستي وګړي کم لرو. نو میړانه کېږي، تورې وهل کېږي، غلیم شړل کېږي، قربانۍ ورکول کېږي، ولې بیرته خپلواکي چې په هغه ډول باندې باید وساتل شي او بیرته خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي هغه نه کېږي. نو په دې اساس زده کړې مهمې دي. په دې خاطر چې وخت مو نه نیول چې دا خبرې ښې خبرې دي، په زړه پورې خبرې دي، ولې متاسفانه اوس هغه ورته کم دی. د افغانستان د افغان آنلاین زده کړو په ارتباط باندې موږ 2 کاله مخکې ما سره دا فکر پیدا شو چې ډېر زیات د پوهنتونونو استادان، اکاډمیک شخصیتونه په ټوله نړۍ کې خواره واره دي، خصوصا په دې وروستیو کې په دغه مملکتونو کې هم ځینې ځوانانو زده کړې کړي دي، رسېدلي دي. موږ څنګه کولی شو چې د دوی پوهه خپل وطن ته انتقال کړو؟ څنګه کولی شو چې یو پلاتفورم رامنځته کړو، د یو پول حیثیت ځان ته غوره کړو چې دغه رسېدلي اشخاص، اکاډمیک اشخاص، پوهان، متخصصین لږ تر لږه له خپل هیواد سره وصل کړو او که زیاته نه وي ډېره کمه د دوی د پوهې نه استفاده وکړو. له نیکه مرغه موږ لومړنی په 5 مارچ باندې په 2023 کې یوه عمومي مجلس ونیو چې 55 تنو په حدودو کې حتی د پوهنتونونو رئیسان، د فاکولټو رئیسان چې په دې وروستیو کې هیواد پرېښی و او مختلفو هیوادونو ته خواره شوي وو، هغه شناخت له مخې چې ما لرو 2 او 4 کارته افغانستان پوهنتونونو ته رسمي لیدنې نه تللی و، د ډېرو سره په ارتباط کې نو دوی سره رایاد دی کړ. اوس له نیکه مرغه په دې ډېرې خبرې نه کوم. موږ په 9 کمیټو کې کار کوو، د تحقیقاتو کمیټه هم لرو، غواړو درسي کتابونه، درسي مواد د افغانستان د پوهنتونونو لپاره که ممکنه وي جوړ کړو او 15 تحصیلي برخو کې موږ اوس کورسونه شروع کړي دي. کوشش هم وکړه رسما ثبت راجستر سو، یو نړیواله اتحادیه مرته ثبت راجستر کړه، په هالند کې ثبت راجستر شوې ده او اوس تقریبا 12 کورسونه موږ د دغه منې د سمستر دپاره ځینې دوستان مو سره شته دي. وزیري صاحب مخکې ډاکټر صاحب نور په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. نو تقریبا 80 تنه موږ سره د طب متخصصین او ډاکټران دي چې په ټوله اروپا او امریکا کې خواره واره دي، دا موږ منظم کړي دي او دوی اوس لنډمهالي کورسونه اجارتاً پیل کړي دي. همدارنګه موږ په نورو تحصیلي برخو کې هم ورته کارونه کوو. نو دا زه فکر کوم یو ښه خبر دی او زه تر هغه ځای چې زه دغه د پیوستون ټولنه څارم
د دې یوه ځانګړنه دا ده موږ تقریبا 20 کاله مخکې 25 کاله مخکې موږ یو کلتوري ټولنه په هالند کې جوړه کړې وه. زه یې هغلته په یو وخت یې مسؤل وم، یو وخت یې ورسره غړی وم. نو موږ دومره موافقت ترلاسه نه کړ، خو هغې وختونو کې دغه وسایل هم دا ډول نه وو، دغه ډیجیټل ټکنالوژي هم نه وه، دغه امکانات هم نه وو. نو د دوی ښه والی دا دی، زه فکر کوم د دوی یو غوره والی دا دی چې دوی سره لوستي او تاثیر کرده ځوانان دي ماشاءالله ډېر زیات، او مشران هم شته دي. نو دغه یو د بل سره یو د بل تجربو نه استفاده کول، ځوانان خپل مهارتونه لري، مشران خپلې تجربې لري. لکه مخکې چې ویل دوی چې پیوستون کړی دی، زه فکر کوم دغه هم یو پیوستون دی د ځوان نسل او د پاخه نسل ترمنځ، د دوی اشتراک دلته، د دوی ګډون دلته. نو ځوانان به د ټکنالوژي نه استفاده کوي، د خپلو مهارتونو نه به استفاده کوي، مشران به ورسره تجربې شریکوي. شتمن شخصیتونه چې خدای دې ورته شتمنۍ زیاتې کړي، زه دلته وینم دوی به له خیره تر کومه واسه چې ځایه پورې ممکنه وي ورسره مالي مرسته کوي. زموږ هدف هم دا دی چې موږ لږ تر لږه دغه خپل افغاني هویت وساتلی شو. دغه ډول ناستې هم ډېرې اغېزمنې دي، ډېرې مؤثرې دي. لکه مخکې چې دا نور ویلې، مثلا ځینې نور وګړي دلته ژوند کوي، د مراکش، د ترکیې، هغوی په هره منطقه کې جومات هم لري، په هره منطقه کې نور پروګرامونه هم لري. نو دغه زه فکر کوم یو غنیمت دی چې که د دغه فرصت نه استفاده وشي او چې په دغه برخه کې مرسته وکړو. زه هم په خپل وار سره موږ د پیوستون ټولنې له همکارانو سره ډاکټر صاحب نور موږ سره خپله په افغان آنلاین زده کړو کې، افغان آنلاین پوهنتون کې د ډاکټرانو په تحصیلي برخه کې دی، وزیري صاحب دی، نور ځینې دوستان هم دي. او موږ له انجینر صاحب وصال سره دا خبره کړې ده، د پیوستون ټولنې له مشرتابه سره به موږ ډېره نږدې نه انشاءالله همکاري وکړو. موږ به ستاسې له امکاناتو نه استفاده کوو تر هغه ځایه پورې چې ممکنه وي، او موږ به هم کوشش کوو چې ځینې سیمینارونه، کنفرانسونه او نور چې تاسې ورسره علاقه لري دا ځوانان کولی چې پکې ګډون وکړي، زموږ په هغې پروګرامونو کې هم برخه واخلي. او دا زه فکر کوم یو ډېر ښه اقدام دی د غرغښت ټولنه چې مخکې ډګروال صاحب خبرې وکړلې، دوی دې ژوندي دي واقعا. دا یو بله اړیکه ده زموږ تقریبا دغه. نو که دغه یو انسجام رامنځته شي د دغه کلتوري ټولنو ترمنځ او دغه بنسټونو ترمنځ، زه فکر کوم نور هم ګټه زیاتېږي، مفاد زیاتېږي، او دا ډېر ښه اقدام دی. زه بیا هم دغه دوستان ته دلته زحمت ایستلی دی، کار یې کړی دی، دغه راټولېدل زمینه برابره کړې، دوی ته کور ودانۍ هم جوړه ده، او همدارنګه د خپلواکۍ د کلیزې بیا د ټولو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ افغانستان او زموږ ملت په رښتینې توګه باندې خپلواک شي، په رښتینې توګه باندې مستقل شي، اقتصادي استقلالیت ولرو، د خاورې استقلالیت ولرو، فرهنګي استقلالیت ولرو، خپل ارزښتونه وساتلی شو، خپل عقاید وپاللی شو. دغه به زموږ او تاسو د ټولو لپاره داینه وظیفه وي، او خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې موږ کامیاب او بریالي شو. سلامت اوسئ، کور ودان. له استاد زخته زیاته مننه. تا دې نه ښکلوي خلک بې اودسه، تا دې نه ښکلوي خلک بې اودسه، تور او سور زرغون بیرغه مقدسه. دا رنګونه خو د دې خاورې ښکلا ده، دا رنګونه خو د دې خاورې ښکلا ده، دا رنګونه له زړه مه باسئ ولسه. اوس هم ملي سوداګر میرصاحب دهقان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې لنډې خبرې را سره شریکې کړي. دهقان صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د پیوستون اردن مشران او کشران نه ټول مننه کوم، او دا راغلي دوستان چې دلته دي د خارج نه، د هالند کې دي، بلجیم دي، نورو هیوادونو نه راغلي دي، د هغې ته ښه راغلاست وایم او پخیر راغلی او ستړي مه شئ. ملګرو دله ما لکه مریض یم، نو په دغه اساس باندې زه ډېرې خبرې نه کوم. نو دغونه لنډه دغسې وایم چې زمونږ د افغانستان اتلان دا چې د غازي امان الله خان
د ملګرو او د فکر خاوندان ورسره وو او دغه وطن یې زموږ آزاد کړو. د دوی په افتخار یو چکچک وکړو او یو دغه وکړو او موږ د دغسې غازیانو افتخارات باید همیشه دپاره موږ وساتو. دا وطن د ټول افغانانو دی او دغه ټول افغانستان کې ښه نوم راګټلی دی چې 28 د اسد دی او افغانستان یې زموږ د خارجیانو د لاسه خلاص کړی دی او لاس یې راوړی. دغه افتخارات زموږ د ټولو افغانانو دی او په دغه باندې باید موږ او تاسې فخر وکړو او داسې افغانان لکه چې د غازي امان الله خان سره په لاره کې ملګري ورسره او تنها غازي امان الله خان نه بلکې د هغې همفکران د هغې د فکر خاوندان وو چې دغه وطن یې آزاد کړو. نو موږ د هغې روح ته شاد وو، هغه د الله وبخښي او داسې نور دغه د موږ او تاسو باتوران موږ او تاسو ته راکړي لکه د غازي امان الله خان او ټول ته درلودو کومې د 106 کلیزه مبارکي وایم او دا ټول ته مبارک وي. نو زه لاسونه مې خوږي، زه ډېرې خبرې نه کوم. نو بله خبره دا کوم چې زه د بېپروایک د تاجرانو په نمایندګۍ زه د پیوستون د غورځنګ نه مننه کوم او زه ورسره په خوا کې یم. هر خدمت چې زه خپله د وعدې په اساس باندې کوم خدمت چې زه د غورځنګ سره کومک همکاري هر شی چې مې د لاسه وشي هغه کوم. مننه د ټول نو دوستان نه مننه. سلام. له دیکان صاحب نه زښته زیاته مننه. د غازي امان الله خان وینا: که تاسې سواد او تعلیم نه لرئ نو ډېر کوښښ وکړئ چې ستاسې ماشومان تعلیم یافته وي. وسلې پر ځمکه کېږدئ او قلم را واخلئ، ځکه چې یو نالوستی هیواد هیڅکله خپلواکېدی نه شي. اوس هم خپل ګران ملګري تکړه خبریال صادق رښتیني ته بلنه ورکوم چې د پروګرام بله برخه چې هغه د ګردي میز برخه د راشي او پر مخ یې ویسي. رښتینی صاحب تاسو راشئ او دا برخه په مخ ویسئ. बादशाही अला तेरे का आज़ादी बादशाही अला तेरे का चिदबल कर हुक्म लादसी जिंदान د 1919 کال خپلواکي یوازې د یو سیاسي بدلون نوم نه و، بلکې د افغان ولس د قربانیو یووالي او نه ستړي کېدونکې مبارزې یوه لویه نښه وه. د امان الله خان د اصلاحاتو او د ملکې ثریا طرزي د هڅو په برکت خپلواکي د ټولنیزو او کلتوري بدلونونو لپاره هم لاره پرانیسته. درنو میلمنو او په تالار کې ناستو حاضرینو، په سلامونو مو هرکلی کوم. د افغانستان د خپلواکۍ د 106 کلیزې په مناسبت زموږ دا بحث 3 مهمو اړخونو ته ځانګړی شوی دی. لومړی د خپلواکۍ تاریخي اړخونه، دوهم ټولنیز او کلتوري اړخونه په ځانګړي ډول د ښځو رول، او دریم د افغان کډوالو اوسنی وضعیت او ونډه. زه د دغه بحث لپاره خپلو ډیرو درنو میلمنو هر یوه ډاکټر صاحب قدرت الله علي خیل ته چې په هالند کې هاوس صاحب ته وایي په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې سټیج ته راسي او ګډون راسره وکړي. ډاکټر صاحب د تاریخي اړخونو په اړه معلومات ورکړي. او زموږ د بحث دوهمه ګډونواله اغلې شاهنازه شاه ده. شاهنازې خور ته په ډېر درناوي بلنه ورکوو. دا به د ټولنیز او کلتوري اړخه په ځانګړي ډول د ښځو په رول تمرکز کوي. او زموږ دریم میلمه ټولنیز فعال محمد اسماعیل وزیری دی. ښاغلی وزیری به د افغان کډوالو او اوسني وضعیت په اړه خپل معلومات وړاندې کړي. هیله ده دا بحث موږ لپاره په ځانګړې توګه د ځوان نسل لپاره د فکر نوې لاره پرانیزي او زموږ سره مرسته وکړي چې خپل راتلونکی د خپلواکۍ یووالي او ګډ مسؤلیت په رڼا کې تعریف کړو.
ډاکټر صاحب که له تاسو پیل کړو ستاسو له نظره د 1919 کال د افغانستان خپلواکي افغان ملت ته څه معنا لري؟ ډېره مننه رښتیني صاحب. زه ټولو میلمنو ته په خپل نوبت سره ښه راغلاست وایم. د ازادۍ او خپلواکۍ کلیزه مو مبارک شه. لنډ به ځواب ورکړم د چې ډېرې خبرې وشوې اکثر شان تکراري دي ملګرو مخکې مو ویلې. معنا د دې ګورې د ازادۍ معنا یوازې سیاسي یا د دنیا په نقشه کې د یو آزاد ملک د ثبتېدو خبره نه وه. دا هم د ټوپک جنګ و هم د فکر او د قلم جنګ و. دکې افغانانو ته د هغوی د عزت د هغوی د هویت نمایندګي وشوه. هغوی ته د ټولنې کې د پرمختګ لارې واضح شوې غیر دې چې په دنیا کې دوی د یو آزاد ملک په نامه له استبداد ختم شو. دوی په خپله خاوره باندې خپل اختیار ترلاسه کړ. دا یې زما په نظر هم ده. ډېره مننه. بس همدغسې لنډ جوابونه مو پکار دي. شاهنازي خور ولې خپلواکي د یو ملت د بقا او پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري؟ زه هم په خپل نوبت سره خپل سلامونه ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. خپلواکي یو ملت ته ځکه ارزښت لري چې کله یو ملت خپلواک وي دوی کولی شي چې خپلې فکرونه وکړي نه د پردو په لاس. او بل خپلواکي د یو ملت لپاره ځکه مهمه دی چې د خپلواکۍ په رڼا کې خلک دغه احساس لري چې دغه وطن زموږ دی، دا خلک زموږ دي، موږ باید خپل وطن جوړ کړو او خپل وطن آباد کړو. ډېره مننه. ښاغلي وزیري صاحب د افغان ځوانانو او کډوالو رول څنګه کولی شي د خپلواکۍ ارزښتونه ژوندي وساتي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. تر هر څه دمخه زه هم په خپل وار ټولو ګډونوالو ته او راغلو مشرانو خویندو ورونو ته د افغانستان د خپلواکۍ 116مې کلیزې په مناسبت د دلې کوم مبارکي وایم او تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه کوم. د پوښتنې څخه مو پوښتنه مو د ځوانانو په هکله وه، البته کډوالو په هکله. نو په سر کې مهمه دغه ده چې موږ تاسو کډوال خصوصا چې د ملک نه بهر یو دوی باید د خپل هیواد د سفیرانو په توګه دلته خپله دنده اجرا کړي، خپل مسؤلیت وپېژني، خصوصا لومړیتوب علم ته ورکړي، زده کړو ته یې ورکړي. که دا نجونې وي که هلکان وي په دې باندې ډېر ټینګار وکړي او کوشش وکړي چې یو مثبت اړخ د خپل هیواد خلکو ته وښیي تر څو چې د خپل هیواد ویاړ او د خپل هیواد په نیک نام یاد کړي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب الخیل د خپلواکۍ جګړه یوازې پوځي وه که ټولنیز او کلتوري اصلاحات هم پکې ونډه درلوده؟ مننه رښتیني صاحب. ما مخکې وویلې کنه چې دا تنه د ټوپک جنګ نه و، دا د قلم او د فرهنګ جنګ هم و. دې صحیح ده چې په زمونږ د عسکرانو د قوتونو په زور د وینو په بیه په سرښندنه دا وګټل شوه. په همدې لپاره ډېر ټولنیز کار شوی و، ملت راپورته شوی و، فکر تبدیل شوی و، زمینه ورته مسایل شوی و، قومونو کې یووالی و. د هغه له وجې نه دا مبارزه کامیابه شوه. او کله چې سرحد ته ورسېدله یو اندازه چې شاته لاړو، یو اندازه چې مو کمزوري پکې احساس کړه، همدغه پوینټونو کې کم راغلو چې موږ په میدان کې په توره کې خو مو وګټله خو په قلم او په سیاست کې موږ پس پاتې شو. بېرته هغه حالت ته لاړو کوم حالت چې مخکې له ازادۍ نه و. نو تنها جنګ نه و. دا دومره برخه ډېره مهمه ده چې ډېره مننه. شاهناز خور د امان الله خان او ملکه ثریا ترزي د اصلاح څخه موږ نن څه زده کولی شو؟ د ملکه ثریا په خپل وخت کې دا یوه ډېره هوښیاره او باسواده ښځه وه. دا اصلا په دمشق کې لویه شوې وه او دوی هلته د ښځو رول لیدلی و په ټولنه کې. نو په همدې اساس دوی هم چې کله افغانستان ته راغله او ملکه شوله، اول کار چې دوی وکړلو دغه د نجونو مکتب د مسورات په نوم دوی افتتاح کړلو چې ټولې نجونې د افغانستان باید باسواده شي، ځکه یو ټولنه هغه وخت مخته پرمختګ کولی شي چې کله نارینه او ښځې څنګ په څنګ یو ځای خپل هیواد ته کار وکړي. هم د دوی خپله ګټه ده د ښځو که نه چې فکر وکړو او هم د هیواد. نو ملکه ثریا د افغانستان د ښځو لپاره یو ډېر مهم رول لوبولی دی. ډېره مننه. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب تاسو هم په دغه سوال باندې تبصره وکړئ، وزیري صاحب څنګه کولی شو له فاصلې سره سره
د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزناک ثابت شو، په ځانګړي ډول ځوان نسل، هغه نسل چې دلته په اروپا کې راپورته کیږي، رالوی کیږي. بالکل دا ډیره مهمه پوښتنه ده. زموږ تاسو ځوانان کولی شي چې په ډیرو برخو کې فعالیت پیل کړي. دا نن چې کوم فعالیت پیل شوی دا هم ځوانانو کړی ده او مهمه دا ده چې خپل ملي هویت او خپل دودونه، ارزښتونه، خصوصا د دین او کلتور په هکله دې کې باید ډېر ټینګار وکړي او دې باندې د نورو خلکو سره، نورو ځوانانو سره دا مسایل شریک کړي او دا به زموږ د راتلونکي نسل لپاره ډېر ګټور وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ستاسو نظر هم په دغه ارتباط غواړم. څنګه کولی شو چې له دومره واټن سره د افغانستان د راتلونکي لپاره اغېزناک ثابت شي؟ ګورئ، دلته موضوع داسې ده چې موږ واټن لرې دی، خو هماغه وروسته چې واټن لرې دی په موږ باندې ډېر مسؤلیت په اوږو مو پروت دی. که نه موږ وطن سره تړلي، د وطن غم زموږ غم دی، په دردونو یې دردېږو او موږ سره وسایل ډېر دي، امکانات ډېر دي. زموږ اولادونه دلته ټول الحمدلله رسېدلي دي، هر یوې په هر ډګر کې ځان رسولی ده. موږ مثلا د هغه بدبخت او غریب ملک اواز چې شو دلته په دې نړۍ کې، دغه اواز خلکو ته ورسوو. له دې ځینه علمي مسایل لکه مخکې تاسو د آنلاین پوهنتون موضوع ولیدله چې دلته اعلان شوه، دا د دې خلکو نوښت دی. دغه موږ ملک ته خدمت کولی شو چې له دې ځینه علم ته داخل کړو، تعلیم داخل کړو، ځکه چې دا د ازادۍ په ساتلو کې ډېر رول لري. موږ کولی شو چې پانګونې وکړو. وړه وړه مثلا حکومت ضرور نه دی، کمیونټي باید ورسو، خلک باید ورسو، خلکو شعور رسول د تعلیم په خوا کې د هغوی اقتصاد باید نه دی، هغه سره مرسته وکوئ. واړه واړه کارونه خلکو ته له دې نه تنویه کړئ او د هغه خلکو اواز چې دې نړۍ ته موږ ګوره په دې اروپا کې اوسېږو، موږ یو سم ډاټابیس نه لرو د افغانانو، د پښتنو د تاریخ په مورد کې، زموږ د قهرمانانو په مورد کې، په موږ د ظلم او د تیري په مورد کې یو ډاټابیس نشته. دغه ځوانان نن په دې وخت کې دا کولی شي چې یو ډېر ښایسته لکه دا د پیوستون ټولنه پکې رول ولوبوي چې موږ دلته حد اقل یو ډاټابیس پیدا کړو چې د افغانستان نه، د ایران نه، د امریکا نه، د عالم نه هر افغان غیر افغانان نه موږ د افغانستان مشکل چې یو چا ته رسوو د دغه لارې ورسو رسولی. موږ د رسنیو له لارې ډیجیټل نه ډېر امکانات لرو. او ډاکټر صاحب مخکې شاهناز خور اشاره وکړه چې د هغه اصلاحاتو څخه چې خپله امان الله خان او ملکې سریا پلي کړله، موږ څه ځینې زده کولی شو؟ ګورئ، دلته دواړه ښه لري که نه. ډېر ښه پلانونه ول د افغانستان لپاره ښه په لانګ ټرم کې ښه هدف تعین شوی و، خو افسوس دلته و چې یو څه دښمنان زموږ ډېر زورور ول، یو څه ملت ډېر کمزوری و. دا یا هغه ملت و چې 99% بېسواده و او که هغه څوک په دین او په مسلمانان له 99 نه زیات فیصدي زموږ مسلمانان، خو هغه ټول د ملا د ژبې مسلمانان ول. هغوی دغه دین او د کتاب په واقعي شکل سره نه و زده. نو باوجود د دې چې ډېر ښه کارونه ول، یو یې وخت په حساب ډېر تیز لاړل، بل جامعه ورته اماده نه وه او دښمن ډېر زورور و. ډېر ښه کارونه ول، حتی اوس پورې تطبیق کېدی شي، خو اول به ټولنه ورته اماده کوي، اول به شعوري انقلاب راځي، پس له هغه ډېره مننه. شاهناز خور، د ښځو رول د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه او وروسته اصلاحاتو کې ستاسو په نظر څنګه و؟ دې نه موږ انکار نشو کولی چې د هرې ټولنې نیمایي برخه ښځې دي، حتی زیاته برخه. نو که د نیمایي برخه فلج شي، دا معنا چې دغه مملکت په یو پښه ولاړ دی. نو د ښځو رول ډېر مهم دی په یو ټولنه کې. هغه ټولنه کې چې باسواده مېرمنې دي، دغه ټولنې ټول قشر باشعوره وي، ځکه یوه مور هېڅکله نه غواړي باسواده مور چې د هغې اولاد بېسواده پاتې شي. نو په دې حساب کله چې یو مور باسواده کېږي، هغه تقریبا یو کلی، یو ښار باسواده کوي. نو د ښځو رول په هغه وخت کې او اوس هم هر وخت کې څوک سترګې ترېنه پټولی نه شي، ډېر مهم دی. ځکه یو باسواده مور هم ټولنې ته خدمت کوي او خپل اولاد ته، ځکه چې خپل اولاد رسوي، نو دغه خپله چې خپل اولاد یې ورسوله، دا یو ټولنې ته کومک دی. او په ضمن کې که هغه مور دا امکانات ولري چې خپله کار هم وکړي، نو هغه خو بیا نو ګل ګلزار. او څنګه کېدلی سي چې دا پرمختګ لا پیاوړی سي؟ دا پرمختګ هغه وخت پیاوړی کېدی شي چې
په ټولنه کې مثلا اوس موږ چې د موږ اوسنۍ ټولنې ته په افغانستان کې فکر وکړو که نه چې داسې خلک باید ټول داسې یو څوک وي چې د خلک دې ته وهڅوي چې دوی درس ووایي تعلیم وکړي یعنې د نن سبا آنلاین تعلیم حتی په اروپا کې هم که نه خلک کولی شي چې فزیک درس ته لاړ شي مګر بیا هم آنلاین کوي نو دغه شکر د دغه امکانات شته چې دوی کولی شي چې آنلاین درسونه ووایي خپل ځانونه ورسوي او خپله میندې باید په دې حصه کې د خپلو اولادونو سره دا کومک وکړي چې دوی دې ته تشویق کړي او ته پلرونه هم چنان چې د خپل اولادونه یې آنلاین درسونه ووایي او خپل ځانونه ورسوي. ډېره مننه. وزیري صاحب د افغان کډوالو دنده څه ده کله چې د خپلواکۍ په اړه خبرې کوو مثلا دا یو مثال د دغسې پروګرامونو دی چې دا د ځوان نسل لپاره تاسو څه پر اضافه کوئ مهرباني. بالکل د ځوانان کولی شي چې همدغه فعالیتونه ژوندي وساتي خصوصا په بنسټونه جوړ کړي ټولنې جوړې کړي په دې ټولنه کې ځوانان کولی شي چې مختلف فعالیتونه وکړي او په ضمن کې د دې لپاره چې خپل دودونه کلتور او ژبه هیره نه کړي کولی شي چې خپلې مورنۍ ژبه زده کړي آنلاین کورسونه جوړ کړي او د دې له لارې نه کولی شي چې وطن سره په آنلاین توګه دی هغه وکړي چې کومې وړتیاوې دی لاسته راوړي دي کولی شي چې خپلې وړتیاوې د خپل افغانانو سره شریکې کړي اته خیریه کومکونه وکړي د خپل هیواد سره کومکونه وکړي دا په هره برخه کې وي که په علمي برخه کې وي او یا نورو برخو کې چې کوم وړتیاوې دوی زده کړي دي کولی شي چې دوی د افغانانو سره او د نورو ځوانانو سره دا شریکې کړي تر څو چې زموږ خپله خپلواکي ملي هویت او خپل ملي یووالی چې ډېر مهم دی دا یووالی وساتي د ځوانانو منځ. ډېره مننه. ډاکټر صاحب کوم تاریخي درسونه د ننني افغانستان لپاره ډېر ارزښت لري؟ تاریخي درسونه له ټولو نه عمده شیان یې ماته دا دي صحیح ده د ازادي ارزښت باندې پوه شلو چې که یو ملک چې خپله چې وایي ازادي د بدن وینه ده دا دروغ نه دی غواړي مخکې لاړ شي ترقي وکړي ملک ورسئ ازادي ډېر مهمه ده نو د ده ساتل ډېر مهم دي د دې ساتلو لپاره اوس موږ شی وکړو موږ باید دا چې ازادي اوس لرو دا ثابته ده موږ په دنیا کې خپلواک ملک یو خپل قانون خپله تعینولی شو خپل سرنوشت خپله تعینولی شو مګر په عمل کې څنګه کولی شي چې دا وساتي دې لپاره تعلیم ته باید سړی مخه وکړي تعلیم دی باید کچرې تعلیم پورته شي کلتور باید خصوصا لکه د ډیاسپورا کې دلته کلتور ته وده ورکړي اولادونه په ژبه باید پوه شي اولادونه باید د وطن په ارزښتونو پوه شي او خویندې له نظره مه غورځوئ ښځې زموږ د ټولنې دویمه ستنه ده او په دوی په ارزښت کې دوی په قوت باید پوه شو دوی باید موږ سره یو ځای نو غیر له دې نه چې د ازادي د اخیستلو له قوتونو نه پوهېږو هغه شي کې چې زموږ ازادي پاتې راغلله چې خپل اهداف ترلاسه کړي هغه ته باید توجه وکړو هغه تعلیم دی ملي یووالی دی د ښځو ارزښت دی او اخري وایم چې په بهرنیو تکیه مه کوئ ازادي درته څوک نه درکوي نه بهرنیان ازادي درکوي بهرنیو تکیه مه کوئ هر څه چې کوو خپله رایې کوو دغه زما ډېره مننه. شهناز خور د ملکه ثریا طرزي خبرې لکه خپلواکي د ټولو ده یا ښځې باید خپله برخه واخلي د نن ورځې د افغان ښځو لپاره څه پیغام لري؟ د افغان ښځو دپاره زه دغه پیغام لرم چې دوی باید باوجود کې چې دوی نن په افغانستان کې وبخښئ خپله د ثریا دغه پیغام د نن ورځې د ښځو لپاره څه پیغام دی؟ دا معنی دغه ده که نه چې په ټولنه کې ښځې او نارینه مساوي حقوق لري او دوی دغه ازادي نه یوازې د ښځو د نارینهو لپاره ده بلکې د ښځو لپاره هم ده او هر کله چې ښځې دغه احساس ولري چې د دوی ازادي سلب کېږي دوی باید د خپل حقوقو دپاره باید دوی مبارزه وکړي او حتی د خپلو زموږ ورونو سره یو ځای کښېني او په دې باندې وغږېږي چې دوی ولې د دوی حقوق سلب شوي دي که نه خو خوشبختانه په اروپا کې دا خبره نه ده خو زموږ وطن کې دا مشکلات شته. ډېره مننه. ډاکټر صاحب د ځوانانو لپاره ستاسو پیغام څه دی چې باید د خپلواکۍ د ارزښتونو د ساتلو په برخه کې څه په پام کې ونیسي په خاص ډول هغه ځوانان چې په غرب کې دي اروپا کې دي په امریکا کاناډا کې دي؟ فکر کوم چې مخکې ماته یو لذیذ پرې نور خبرې کوي دا خبره وکوله چې عمده شی دا دی چې خپل د هویت ساتل هغه ملک باندې په حصه کې خپل د مسؤلیت اخیستل دي اول باید هغه کسان چې دلته حاضر دي ځوانان دي په تعلیم پوهېږي په پښتو پوهېږي د وطن په هویت پوهېږي دا د انتقال کې نورو افغانانو ته زه ډېر افغانان دي په مختلفو اروپایي ملکونو کې امریکایي کې چې
په یو نه یو دلیل نه د خپل د ملک د کلچر نه او د مناسباتو نه او د خپل هویت نه وروسته پاتې شوي هغوی ته دا درېیم پل ډېر غټ دی ډېر جګ دی چې تفکر راواړي او راشي موږ او تاسو ته خو دغه ځوانان د ځان ورسوي په مکتبونو کې په کالجونو کې په فاکولټو کې دي واړه واړه ایونمنټ جوړ کړي د بیرغ ښودنه د تاریخي آثارو ښودنه د ملي شخصیتونو ښودنه د هویتونو ښودنه دا ډېره مهمه ده مخکې ما یو ډېر ښایسته ډاکومنټري ولیدله مثلا زیرک صاحب ډېر یو کامیاب ژورنالیست دی ډېر ښایسته ډاکومنټري جوړوي اوس د دغه سړي له استعداد نه استفاده وکوئ چې دوی نه غوښتنه وشي یا د ده په شکل ملګرو نه چې د تاریخ په مورد کې لږې هغه داسې وړوکې ډاکومنټري جوړې شي چې د نن ورځې ماشوم د نن ورځې ځوان یې اوري اوږدې کیسې اوږده داستانونو ته څوک اوس غوږ نه نیسي لنډ په لنډو خبرو کې تاسو خپل احوال ورسوئ او دغه احوال کولی شي چې تاسو بیا دنیا ته ورسوئ چې د هغه ملک مشکلات څه دي. ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه اول به وزیر صاحب له تاسو پیل کړو که په یوه جمله کې راته ووایاست چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلواکۍ لوی پیغام څه دی؟ لوی پیغام دا دی چې لکه موږ تاسو چې په د خپل تاریخ کې ولیدله چې څومره یو ملت یو ولس متحد وي دومره کولی شي چې د پردیو اشغال ختم کړي او دوی خپله برخلیک په خپله وټاکي او دوی کولی شي چې په ډیرو ساحاتو کې خپله سیاسي او اقتصادي پالیسي خپله وټاکي خپل نظام خپله جوړ کړي نو دا ډیره مهمه ده د خپلواکۍ د ساتلو. ډیره مننه. ډاکټر صاحب تاسو څه اضافه کوئ؟ کومه خپله هغه جمله مخکې چې ته وویلې بیا تکراروم چې ملي یووالی بې قید و شرطه تعلیم کول د ښځو رول منل او په بهرنیانو باندې تکیه کول پرېښودل خپل افغان که د هر قوم د هر ملت او حتی هر مذهب وي هغه باید موږ ته ډېر ګران ډېر نږدې او هغه سره لکه دا پیوستون ټولنه چې کوي لاس ورکړو دا موږ ته مهمه ده نسبت د دې چې نور باندې تکیه وکړو. مخکې له دې چې ډېره مننه مخکې له دې چې حاضرینو ته ورسو د حاضرینو پوښتنې واخلو د شهناز خور ته به هم نوبت ورکړو چې په یوه جمله کې راته ووایي چې د خپلواکۍ لوی پیغام څه دی؟ زه به خپله هیله وښیم تاسو ته. زما هیله دا ده د داسې یو ارمان او د هیلې په امید چې افغانستان کې ټولې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي هم په ټولنیزه برخه کې او هم په سیاسي برخه کې او هم په طبي برخه کې چې ټولې ښځې خپل حقوق ولري او لکه د نورې نړۍ خلک موږ هم د سیالانو سره سیال شو. ډېره مننه. اوس د حاضرینو نوبت دی که کوم څوک په تالار کې له میلمنو پوښتنه لري مهرباني دې وکړي. کریمي صاحب که څوک پوښتنه لري د میلمنو څخه مهرباني دې وکړي. که هلته بل میک نه زه ډېره بخښنه غواړم چې د تخنیکي ستونزې له خاطره یو طرف ولاړ یم. په حاضرینو کې څوک پوښتنه لري موږ به میک ورته وسپارو. نو ډېره مننه له خپلو میلمنو چې د ډېر لاندې خو مهم معلومات یې وړاندې کړل. ډېر تشکر. سلامت اوسئ. ستاسو له حوصلې هم زیاته مننه.